عثمان ابن عفان رضی الله عنه یو عجیب عادت درلود. کله چې به د قبر شاوخوا تیرېدو نو به یې ژړل، خو کله چې به د قیامت په اړه ورته څه ویل کېدل پروا به یې نه وه. د عادت یې خلک حیران کړي وو او پوښتنې ته اړ شول. پوښتنه یې ترې وکړه چې څه حکمت دی په دې کې چې ته کله قبر ته درېږې نو ژاړې او کله چې د قیامت په اړه تا ته ویل کېږي پروا یې نه ساتي. عجیب ځواب یې ورکړ. عثمان رضی الله عنه وویل چې قبر د قیامت لومړی منزل دی. که په دې ځای کې انسان بریالی شي تر ابده به بریالی، تر ابده به خوشبختی او تر ابده به کامیابی. خو که په دې ځای کې انسان مختور شو تر ابده به مختور تباہ و برباد وي. قبر لپاره تو خبره برکړئ. د عبادت ترڅنګ نیک عملونه او له خلکو سره خیر ښېګڼه حتما کوئ. یوازې په قبر کې تاسې ته 3 شیونه پکارېږي صدقې جاریې په توګه چې همیشه به تاسې ته ثواب در رسیږي. یو هغه صدقې جاریه چې تا کړې او وروسته له مرګه هم تا پسې د هغې ثواب را رسیږي. بل نیک اولاد او دریم علم. که تا چاته علم ورزده کړی یا د چاته یو څه ښودلی الله تعالی تا ته په قبر کې اجر در رسوي. په خواله رسنیو کې که چیرې تا د دینی پیغام یو ویډیو خپره کړې وي او ته په قبر کې یې او وروسته له هغې خلک ګوري نو تا ته اجر حتما در رسیږي. همیشه چې هر کار کوي نیت دې دا ساته چې د دنیا کې او له دې دنیا وروسته هم دغه عمل ماته ګټه او خیر را ورسوي. هغو عملونو کې بیړه کوئ او ډېر یې کوئ چې له مرګ وروسته هم تاسې ته ګټه در رسوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.